زه د هغه ورونو نه ډېر خواهش کوم او ډېر غوښتنه لرم چې ما ته دومره یو زمینه برابره کړي چې زه په دې یو ځای کې یو وړوکی کور وي او زه پکې اوسېږم نو زه به د دردونو او غمونو نه لږ په ارام ورحمت الله. ګرانو ورونو خدای دې وکړي جوړ روغ به یاستئ. دا قاري صاحب چې تاسو وینئ دا د قرآن مکمل حافظ دی، په لس کلنۍ کې قرآن هم حفظ کړی، همداسې د قاري صاحب او اوس د ژوند مشکلاتو نه کړېږي، دته داسې تکلیف پیدا شوی دی چې دا تاسو یې وینئ دی مکمل خوځي په لاره چې روان نو دی فقط د قرآن مجیدونه شکرانه کوي چې چا څه ورکړ ورته او تقریبا 6 ماشومان دي. 6 ماشومانو رزق دی د قرآن مجیدونه شکرانه کوي. نو دی زموږ دفتر ته هم راغلی و کابل ته، بیا زه دلته جلال آباد ته راغلم، دلته مې زنګ ووهه، دا کار مې وکړ. ماشاءالله په دغه حالاتو کې دی خپل همت له لاسه نه ورکوي. د ده نور څه غوښتنه نه ده، هغه غوښتنه به تاسو نه خپله وکړي. څه غواړئ؟ بس زه د هغې افغانانو ورونو نه که داخل کې د باندې زه دومره غواړم چې په دې خپل ژوند کې په دې خپل دغه کې ستړی شوی یم ډېر، داسې یو کار غواړم چې زه په ارام ناست یم او خپل بچی ته نفقه پیدا کړم پکې. او قاري صاحب ما ته یو بله خبره مو کړه، ننګرهار کې داسې نانوایي پاتې نه ده چې زه ترې قرضداره نه یم او عمده په دې جلال آباد ښار کې داسې نانوایي نشته چې ما هغې نه ډوډۍ خپل بچیو ته نه یوړي. اکثره داسې لارې شته چې په هغې باندې زه نشم تللی او نه بې ګرځېدی شم، چپ ګرځم تی نه. نو زما د هغې ورونو نه چې داخلي که په د باندې دومره خواهش زه لرم د یو افغان په صفت د یو معذور او معیب په صفت چې دومره همدردي دې ما سره وکړي تر څو داسې یو کار زه روان کړم چې کښېنم او د ستړیا نه زه خلاص شم. د قاري صاحب غوښتنه خو انشاءالله دومره نه ده، څومره اندازه کې به تقریبا قرضدار یې؟ داسې ووایي چې تقریبا د ښار کې ټول حساب ما کړی دی، تقریبا 8000 روپۍ 15000 روپۍ برابرېږي. عمده هر یو دوکان هر یو نانبایي والا ورته بیل بیل خیم او لاس باندې چې دې نه ما بچی ته ډوډۍ وړي. د څو کلو دومره پیسې ته باندې قرض پر راغلی؟ تقریبا داسې ووایي چې 3 کاله به کېږي یا زیاته کم. هغې مخکې ژوند ښه مطلب زمونږ یو دوه ورونه و، بس یو جګ شوم بل یې مړ کړه او کومه سرمایه چې وه زما هغه ګډه وډه شوه نو قرضداره شوم ډېر سخت. فقط غوښتنه یې دا چې دا قرض درته خلاص کړي او تا ما ته مخکې ویل چې ما ته د قرآن مجیدونه واخلي او زه یې شکرانه کوم. بس داسې قرآن شریفونه وي چې مطلب 15,000 روپۍ په مصرف راځي چې زه دغه خپل کار ژوند دغه کړم تر څو به زه یو چا ته چې ما ته دومره یا ډوډۍ یا وړه یا دا راکړه او زه به ترې نه پټ ګرځم. دا زما دپاره ډېره دغه خبره. د قاري صاحب واقعا خبرې درناکه دي او د ده د حالات دی چې څنګه روانېږي ټول بدن ریږدي او د ورځې دومره پیدا کوي دومره پیدا کېږي چې بچو ته پې خپله بس اکثره پیدا کېږي اکثره نه پیدا کېږي. بیا چې کله دغه بیا د ښار کې او چاته وایم چې ما ته 10 ډوډۍ یا 15 ډوډۍ واخله هغه زه ځان سره خپل بچیو ته غوښتنه د مخ ما ته سره په ټلیفون څه ویلي وو چې ما ته د 100,000 یا 25,000 افغانۍ قرآن مجیدونه ما ته واخیستل شي نو انشاءالله زه بیا په دې ښار کې نه چاته سوال کوم نه چاته غوښتنه کوم نه چاته وایم چې ما ته دا شی واخله. بس زما دا 15,000 افغانۍ چې دي په دې باندې کار ژوند روانېږي عمده دی د قرآن شریفونو. زه نور هېڅ کوم غوښتنه نه لرم. ورونو دومره غټه غوښتنه نه ده، انشاءالله کوشش به کوو چې دغه غوښتنه ورته پوره کړو. زه به بیا هم جلال آباد ته راځم، اول خو به کوشش وکړو چې قاري صاحب ته زه یو وړه غوندې غرفه برابره کړم، هغه کې د قرآن مجیدونه ورته واخلم، وروايي چې ومه دی به شکرانه کوي او د جنت ګټلو لار ده همدا لار ده انشاءالله تر څو پورې چې دی دا خپل بچو ته رزق د دغه لارې پیدا کوي. 2 ګټې دي قاري صاحب، یو خو به خل تلاوت پکې کوي او بل به تا ته هم مفاد لاسته راځي. نو هغه ورونه چې کومک کوي نو انشاءالله زه مطمئن یم چې الله به دوی ته ډبل اجر ورکوي. ډېره مننه ورونو. که کوم ورور یا خور غواړي مرسته ورسره وکړي سکرین باندې واتساپ نمبر در ښکاري، په دې نمبر موږ سره رابطه وکړي. زه به انشاءالله قاري صاحب څنګ کې بیا هم راځم. السلام علیکم ورحمت الله. کلي کې په تره زامنو کې حاضر یم او داسې وخت راغلی چې زما بچی سره تره زامنو جنګ شوی دی او بچي زما والي دي ټکولي دي خو زه دومره کوم تصمیم نه لرم چې زه د باندې وځم او چېرته لاړ شم او د کور کرایه ورکړم دې ژوند نه. نو
کله یو اوړي په کور کې بچیان مې وهي کله بل اوړي بچیان مې وهي نو زه د ورونو هغې ورونو نه ډېر خواهش کوم او ډېر غوښتنه لرم چې ما ته دومره یو زمینه برابره کړي چې زه په دې یو ځای کې یو وړوکی کور وي او زه پکې اوسېږم نو زه به دې دردونه او غمونه نه لږ په ارام شم